سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن سهار کابل ته راغی. د دولتي سرچینو په وینا ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د افغان سولې په اړه له حکومتي چارواکو او یو شمېر سیاسیونو سره هم وګوري. ویل کېږي ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو تر دې مخکې بلجیم، فرانسې او روسیې ته هم تللی و. د دې سره سم په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو د یوې چاودنې له امله یو بهرنی سرتیری ټپي شوی دی. د پرېکنده ملاتړ ماموریت د خبرپاڼې له مخې دغه پیښه تېره شپه د ډنډ ولسوالۍ په سرګس سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د دوی د ګزمې موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په غزني کې یو موټر بم موخې ته تر رسیدو مخکې کشف او شنډ کړی شو. د عامه امن پولیسو ویان جاوید نیازی وایي دغه موټر بم تېره ورځ د واغظ ولسوالۍ په بګیس کلي کې د پولیسو له لوري کشف او شنډ کړی شوی دی. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو یو شکمن کس هم نیول شوی دی. ویل کېږي دغه رنجر موټر طالبانو تېر کال پر غزني ښار د برید پر مهال له ځانه سره تښتولی و. ولسمشر غني د ناپیولو هیوادونو د غورځنګ د 13مې سرمشیزې ناستې په څنډه کې د آذربایجان له ولسمشر الهام حیدر الیوف سره وکتل. ښاغلي اوف په دې کتنه کې ویل هیواد د افغانستان د سیمه ییز اتصال د لیدلوري ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاریو ته چمتو دی. نوموړي لاجورد لارې ته په اشارې سره وویل دغه لار د سیمې هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او اقتصادي همکاریو په پراختیا کې ارزښتمن دی. په ورته وخت کې ولسمشر غني په سیاسي چارو او سوله کې د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال مرستیالې میرمن روسماري ډیکارلو سره هم وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې د ناپیولو هیوادونو د غورځنګ ناستې په څنډه کې په باکو کې ترسره شوه وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټولنې د دفترونو فعالیتونه، همکاري او مرستې باید داسې تنظیم شي چې مؤثریت یې زیات شي. میرمن روسماري ډیکارلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول ارزښتناک وباله او زیاته کړه چې دغه ټولنه د افغان حکومت له پراختیایي، سیاسي او په ځانګړي ډول د سولې له پروګرامه ملاتړ کوي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې 29 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ په چنار سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې سره سم د دغه ولایت د معروف ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې په ورته پیښه کې 4 نور طالبان هم وژل شوي او یو موټر هم له منځه تللی دی. او د هرات امنیتي مسؤلین وایي په تېرو 2 میاشتو کې په دغه ولایت کې 600 طالبان وژل شوي دي. دوی زیاتوي په همدې موده کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور نږدې 2000 کسان نیول شوي او په سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکي هم ترلاسه شوي دي. بل لوري دغه ولایت اوسیدونکي له امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.